نو د خالد رضی الله تعالی عنہ په ځای باندې بیا نبی علیہ السلام علی رضی الله عنه یمن ته ولېږه. برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ وی بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مع خالد ابن الولید الى اليمن. وی نبی علیہ السلام د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ سره یمن ته ولېږلو. قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه داغه په ځای باندې بیا علی رضی الله تعالی عنہ ولېږه ورته ویلې چې امرک ملګرو د خالد رضی الله تعالی عنہ ته من شاء منهم ان يعقب معك فليعقب د چا چې خوخوي چې غیره واپس شي د تا سره یمن ته رستو د اغنه ان رجع منهم فليعقب. ینه دغه ملګرو کې کده چا خوخي چې تا سره بیرته یمن ته لاړ شي لاړ دي غیلر اختیار ده. ومن شاء فليقبل او کده چا خوخی دغه په ملګرو کې راځي مدینه منورې ته نو را دي شي. فكنت في من عقب معه ويزوم دا اغه کسانو په جمله کې عقب معه چې ور سره بیرته لاړم. قال فغنمت اواقن ذوات عددنا په غنیمت کې مواخستلې وخې ډېر عدد او کثیر عدد والا. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله ذي عن عمارة بن القعقاع ابن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بضهيبة في أديم مقروز لم تحصل من ترابها. قال فقسمها بين 4 نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن هابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك ونبي عليه السلام علي رضي الله تعالى عنه لقى إلى خالد ليقبض الخمسة واخلق خمس غنيمت وكنت أبغض علينا وقد اغتسل. فقلت لخالد وما خالد رضي الله عنه تويل ألا ترى تنوين نقوري إلى هذين عليا. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم كلچ محبوب تراغلو ذكرت ذلك له ندام ورتياد فقال يا بريدة أتبغض عليا تعالي رضي الله عنه سر بغض كانوا؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بضهيبة في أديم مقروض لم تحصل مقروض مطبوغ بالقرض یو د سرمن یو امیانه و پاغي کې چې د سر زرو لم تحصل من ترابها. فقال جغه خاشوي نو من ترابها د خورن پکړې شوی نو. قال فقسمها تقسيم کړه بین 4 نفرين بين عيينة بن بدر وأقرع بن هابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن طفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. آیا تاسو ما امین نه ګڼئ او زه امین دا غچای من فی السماء یأتینی راځي ما ته خبر د اسمانونو صباحا و مساء. قال فقام رجل یو سړی پاسې د غائر العینین جوور سترګې وې مشرف الوجنتین ښکاره غمبري و داسې راوتلي ډک ناشز الجبهه چې د هغه جګ تندی وه کس اللحیت ګڼی ګیری وه محلوق الرأس سرې کلکړی وه مشمر الازار لنګې راپورته کړی وه پنځې رابډولې وې. فقال یا رسول الله ویل ای د الله تعالی نبي اتق الله ویریږه د الله تعالی نه. قال ويلك اولست احق اهل الارض ایا تنه احق د اهل الارض ان يتق الله. قال ثم ولى الرجل اولست يا زنيم احق د اهل الارض
ان یتق الله پس مکه کې چې ډیر حقدار د دې په دې وی چې د رب العالمین نه ویریږي نو ولې زه دغونه نه یم. قال ثم ولى الرجل نو سړی توشا. قال خالد بن ولید یا رسول الله الا اضرب عنقه ایا زه د سټونه وهم. قال لا لعله ان يكون يصلي خيد المنسكي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ډیر کله ته منسکون کې په ژبه یو څه یو په زړه کې بیا بل څه وي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا زه چې ما ته امر نه دی کړی شوی ان انقب عن قلوب الناس چې د خلکو زړونه سوري کما سوری ورته وکم یعنی د خلکو د زړونو مطابق د زړونو تفتیش دغې د زړونو وکم او بحث دغې د زړونو وکم. بیا دغې نه بعد ولا شق بطونهم. قال ثم نظر الیهم وهو مقفى. بیا وکتل وهو مقفن او دی چې دی مولن قفاه شعر اړولی وه. نو فقال انه يخرج من دؤدؤ هذا یقینا وزي به د نسل د دنه او د اولاد د دنه داسې یو څوک قوم یتلون کتاب الله یو قوم چې د الله تعالی کتاب بلولي رتبا ژبه به یې لمده وي لا یجاوز حناجرهم چې د مریو نه به ښکته کېږي نه یمرقون من الدین د دین نه به وتلي وي کما یمرق السهم لکه څنګه چې وزي او غشی من الرمیتې د چانه د مدخکار نه. واظنه قال لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل ثمود. که چېرې زه دوی لره ګیر کم نو داسې به قتل کم دوی لره لکه د ثمودیانو. ای لاستأصلنهم كاستئصال ثمود. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقيم على احرامه. زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بسعايته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهلت يا علي؟ قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاهدي وامكث حراما كما قال واهدى له علي هديا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن د خوارج تاسو ګوري چې کوم د په نسل کې را پیدا شو پاره زمانه کې هم دغه خوی نه وي. تلاوت کتاب الله کوي یتلون کتاب الله رتبا جبې لمدې وي مریو نه ښکته کېږي نه دعوت کتاب الله ته کوي. کمې نښې د خوارجو چې په هغې وخت کې ما را شروع وي اوس وخت کې هم هغه نښې دي ښه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر انه ذكر لابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان انسا حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمره وحجه. فقال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج واهللنا به معه. فلما قدمنا مكه قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن ابي طالب من اليمن حاجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت فان معنا اهلك. فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامسك فان معنا هديا. باب غزوة ذي الخلصة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد وحدثنا بيان عن ذي الخلصة الذي فيه الصنم اسم البيت الخلصة و اسم صنم دا بوت نوم چې دی هغه ذو الخلصة و. نو موضع ذي الخلصة صار مسجدا جامعا لبلده. وبه قال حدثنا مسدد دالته یو کوټه چا د خانه کعبې په ضد باندې جوړه کړې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې دې نه به مې څوک خلاص کړي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمنية. او دې ته کعبه یمانیه ویلې کعبه یمانیه لکونها بالیمن او کعبه شامیه التي هي بمکه. دا مکه مکرمه کې چې کومه کعبه ده نو هغې ته څه ویلی کېږي مولوي صاحبانو کعبه شامیه ورته وایي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة فنفرت في 150. ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية هي داسې تاقیه تقدیر ورسره ولګوئ. والكعبة الشامية هي يعني التي بمکه. کعبه شامیه هغه ده چې کومه په مکه مکرمه کې ده. نو ما ته وایي محبوب وفرمیل الا تريحني من ذي الخلصة د ذی الخلصې نه مې نه خلاصې راحت نه راکې. فنفرت في 150 راکبا یو نیم سل سواره مې ځان سره کړله لاړو ماته مو کړله څوک چې مو د هغې په څنګ کې مونده کړه هغه مو قتل کړه محبوب ته راغلو فخبر مو کنو فدعا دعا یې وکړه لنا ولأحمس دا د قبیله و د جریر رضی الله عنه.
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلسة وكان بيتا في خثعمة يسمى كعبة اليمانية فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وكانوا أصحاب خيل او دا اسونو علاوم وكنت دی وی زوم چې پاس نشم کېناستلی فضرب فی صدری نبی علیہ السلام په سینه کې ووهلم حتی رأیت اثر اصابعه تر دې چې ولیدم هغه اثر د ګوتو مبارکو د نبی علیہ السلام فی صدري په سینه خپله کې دا اثر دوه قسمه د شارحینو دواړو لیکلي یا اثر معنوي مراد دی یا اثر ظاهري اثر یا معنوي اثر محبوب سینه کې ووهلم هغه اثر د ګوتو مې په سینه کې حس کړ هلکه شکایت د دې نه کوي چې لا اثبت علی الخیر پاس نشم کېناستلی او محبوبې سینه کې وهي نو دا هغه توجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو ته یې کوله تاسو د توجه په تعریف کې ما ویلي که نه توجه چاته ویلی کېږي صرف د همت د شیخ او د مربي او د مرشد دی هغه طرف د چاته د مرید ته چې مخامخ ورته ناست وي دا کوم باطني همت چې رب العالمین دی شیخ ته ورکړی دا باطنی همت دا شیخ راولګي او د مرید باطن ته متوجي کی د دغه همت په توسط باندې چې دا رب د تعاتوا کړي نو کده سره کم تصرف دغه په باطن کې کول وغواړي نو کوي کده دا تصرف وغواړي چې دغه همت په وجه چې رب العالمین د تعاتوا کړي دغه د باطن نه ازاله د رضایل وکینو زایل کیږي تنه کده دا تصرف غواړي چې دغه په باطن کې القاد علوم وکینو القاد علوم کی ورته کده دا تصرف غواړي چې دغه په باطن کې چې د کم د باطن مدارج دی او مراحل دی او ترقیات نصیب شي په یوه لطیفه کې یا په عام لطایفو کې نو خدای تعالی کوي د په توسط او تصرف باندې چې دا کم توسط او تصرف رب العالمین د تور کړی دی نو ګوره دې کې شکایت ته دی وکړه چې زه پاس نشم کېناستلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې وایي نو لکاس باندې چې څوک نشي کېناستلی نو دې ځکه تاسو وګورئ مولوي صاحبانو چې سړی شکایت د دې کې چې زه پاس نشم کېناستلی او نبي علیه السلام یې سینه کې وایي خو دې نه دا معلومیږي چې تاثیر د توجه صرف ګوره په امور معنویو کې نه دی تاثیر د توجه چې لکه څنګه په امور معنویو کې وي همدقسې په ظاهري امورو کې هم توجه څه شی لري تاثیر لکه دا نمونه یې وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا نو تاسو ته ما خبره بیا د توجه کړې وه بس همت متوجه کول دي چې شیخ راولګېږي د خپل مرید باطن ته د خپل باطني همت متوجه کی او بیا په دې کې د لاس خوځول نو بس دا کله ناکله دي کله ناکله ثابت دي د محبوب نه څوک سینه کې وهل ثابت دي د محبوب نه کله ناکله دا معنا نه چې توجه د دغه شي نوم دی توجه د دې شي نوم نه دی توجه هغه شی چې کوم تاسو ته ما تعریف یې وکړه وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فانطلق اليها فكسرها وحرقها ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا تصرف خو د لاس کې دی کنه دا د مفتی صاحب په فتاوا فریدیه کې لیکلي غالبا اول جلد دی که دویم جلد دی چې په یو مجذوب باندې چې جذب راځي نو دغه لپاره مختلف لاملونه دي نو یو لامل پکې د شیخ توجه ذکر کړي په دې مرید باندې چې جذب راځي نو د شیخ د توجه د وجې نه راځي چې دی ورته توجه کوي نو هغه جذبېږي نو توجه د دغه شي نوم دی دا تاسو زده کړئ اهل علم یې فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبارك في خيل أحمس ورجالها نو بیا شیخ ته پکار دی چې مناسب تصرف وکړي کنه تاسو ته خیال دی ګورئ سړی لګیا دی او بازار دکان کې ناست دی هغو سره سوداګانې پرتې دي کنه سودا ورکړه نو چې سره کم د هغې وخت مناسب سودا یي مغه پیسه ورته ورکړه نو چې شیخ توجه دا تاثیر هم لري چې د مرید ته القا د علوم وکړي دا کار دی وکړي شیخ توجه دا تاثیر لري چې د په باطن کې څه شی راشي ترقیات نصیب شي دا کار دی وکړي دا توجه ورته وکړه ستا توجه دا تاثیر هم کوي که ته یو انسان ته وکړي او دغه په باطن کې محبت او مینه او ذوق او ژړا را پیدا شي نو په دې حساب ورته توجه وکړه چې خدای تعالی دا نعمت پکې را پیدا کړي تنها په دې فکر ورته توجه مه کوه چې منډه کړي خبرې ته خیال نه دا ټوله کیسه اوس تر دې منحصره توجه ځکه کوم تو درېږه چې دی منډه کړي دا د منډې توجه مه کوه ورته
دا توجه ورته وکړه چې دا کم نعمت رب العالمین ما ته راکړی دا اوس ما د دې سینې نه ځي او د ده سینې ته نقلیږي نو که د ده دا استعداد کمزوری وي نو تصور وکړه زه توجه ورته کوم چې خدای تعالی دغه استعداد د ده قوي کړي او د دغې استعداد د قوت باوجود چې دا کم فیض ما د سینې نه ځي دا هلته په چا کې ځای ونیسي هضم یې کړي راکشي کړي ځان ته استعداد ورته ولري لکه داسې مثال جوړیږي مولوي صاحبانو ته یو ناڅاپه سره یو غټ د لوښی دی د اوبو ډک کړی دی دا په یو شي کې اړی په جلتۍ سره نو چې دا تا په یو شي کې واړو په جلتۍ سره خو دا خو ستا تصرف دی په دې حساب باندې چې دا لوښی هلته چې دا اوبه پکې اړول کېږي نو دا تصور وکړه چې دا کم لوښي کې زه دا اوبه اړومه چې په دې لوښي کې د دې اوبو د ځایولو څه شی پیدا شي استعداد را پیدا شي چې دا په احسنې طریقې سره څه شی کې ځای کړي او که یو ناڅاپه غر او نیمې ته یو خوا لاړې شي نیمې ته نه بل خوا لاړې شي نیمې ته نه بل خوا لاړې شي یو خوا بل خوا تقسیم را تقسیم شي نو خو قصه خو داسې مناسبه نه وي که نه دا توجه چې دا مشایخ وایي چې دا اوس دا همت دی صرف کوي او د د توجه په وجه باندې دا د مرید په باطن کې دا تصرفات راځي او دا احوال پکې راځي نو دا توجهګانې ورته وکړه هېڅ کلم سالک ته دا په کار نه دي مولوي صاحبانو تاسو چاته توجهګانې کوئ دا فکر مه کوه دا مشایخو تعلیم و موږ ته دا سوچ مه کوه چې زما مخې ته څوک ناست دی زه ورته توجه کوم صبر وکړه دی منډه څنګه کړي دا فکر وکړه چې دا زما د سینې نه کم برکت د سینې ته ځي دلته ځای څنګه شي ځای څنګه ونیسي دا استعداد د څنګه قوي شي بسط څنګه راشي د په استعداد کې دا ظرف د قوي سره کم شي چې دا کم برکت د چا د سینې نه ورته رانقلیږي او دی په هغې کې ځای ونیسي دا فکر کوئ دا فکر مه کوئ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال اخبرنا ابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذا الخلسه فقلت بلى فانطلقت في 50 و100 فارس أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب مشایخ معمول دا نه ښه تاسې د اهل علمو ته وګورئ او په دې فن کې چې کوم عمده خلک دي تاسو هغوی ته وګورئ هغوی داسې معمولات نه لري خو چا سر خوړلی هلته نه وی کښېنئ هغه ته وایي چې ته کښېنه ته هم توجه کوه نو هغه اوس دا پېژني نه چې توجه څه معنی هغه ته ذهن کې همدغه پرته چې لاس خوځوه دا د توجه نوم دی او توجه دې شي ته ویلی کېږي ټول تمرکز اوس په دې باندې چې دا سړی و دې ځای نه جګ څنګه شي ته اوس منډه څنګه ووهي چغې راته څنګه ووهي حقیقت دا دی چې توجه تاثیر خو تنها دا شی نه دی هله وضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فما وقعت عن فرسي بعده قال وكان ذو الخلس نو دا دعا چې محبوب وکړلو په سینه کې ولم قال فما وقعت عن فرسي بعده د دې نه بعد بیا زه چېرته د اس نه یم غورځېدلی هله قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأسلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لا تكسرنها ولا تشهدن أن لا إله إلا الله یا به ماته یا به دا گواهی کوي او لا ضربن عنقك یا به دې سټ وهم قال فكسرها وشهد ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمث ورجالها 5 مرات باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجزام قاله إسماعيل دا سلاسل هي وادي القرى غزاها سرية عمرو بن عاص سنة 8 وهي غزوة لخم وجزام قاله إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد بلي وعذرة وبني القين وبه قال حدثنا إسحاق وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد ماء بأرض جزام وبه سميت الغزوة وهو لغة الماء السلسال أو بچي بيجي ذات السلاسل غزوه پمدغي ابو سميت الغزوه بماء بأرض جزام يقال له سلسله
عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم او څوک وایي چې نه د غزوې ته غزوة ذات سلاسل ځکه وایي لأن المشرکین ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا وهي وراء وادي القرى على 10 أيام من المدينة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. باب ذهاب جرير إلى اليمن. وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمر فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وی په یمن کې هم دوه ملاقات شوم د دوه کسانو سره من اهل اليمن ذا كلاع وذا عمر نو شروع شوم احدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من امر صاحبك لقد مر على جله من ثلاث. ته چې کوم سړي په باره کې خبرې کوي کنه نو د دې په نیټه باندې سموده تیره ده مبارک ده مقصد دا دی چې دی وفات شوی دی. ان اخبرتني بهذا اخبرك بهذا معنا دا ده که ته مې په دې خبره د دې پیغمبر حالات راته بیانې نو زه درته دا خبره کوم. یو نو ته وایې چې دی څه خبر و وایي شاید چې د بعضې قادمینو نه دا خبره اورېدلې وه او یا دا و چې دی کاهن او یا دا چې د اسلام نه وروستو دی محدث وګرځېدی یعنې ملهم و الهام په طور ورته دا معلوم و چې محبوب وفات شوی. و اقبلا دیوی دا دویم سفر دی مخامخ شما سره حتی اذا کنا فی بعض الطریق پچا کې په بعضو لارو کې رفع لنا رکب من قبل المدینه د مدینې منورې د لورې نه چې دی او رکب و سواره موږ ته مخامخ شول. نو په دې دوران کې چې دی وایي موږ ته نه پوښتنه وکړه فسألناهما پوښتنه تېنه موږ وکړله فقالوا قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وفات شه واستخلف ابو بکر والناس صالحون دغه بعد ابو بکر صدیق صاحب خلیفه مقرر شه او خلق چې دی صالحون معنی ارادونه. فقال اخبر صاحبك ملګری خپل خبر کدوانو ویل انا قد جئنا ولعلنا سنعود ان شاء الله ورجع الى اليمن يمن تلاړل نو فاخبرت ابا بکر بحديثهما فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت به ولد راوستلنا فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تآمرتم في آخر من في أمير آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا للقرآن. سيف البحر هغه ساحل د بحر وهم يتلقون عيرا دوی چې د تلق مخامخ شول دغه قافلې د قریشو سره امیر د دوی ابو عبیده رضی الله عنه. وبه قال حدثنا اسماعيل قال اور مولوی سیم خیر دی سیم خا قربان دشم ده الله دې اجر درکړي. چې ته پوه کې او ځل که نه هغه ډېر چنګړ خلک دی بل ورځ مفتي صاحب دې سره ناست مړه زه په ځان پورې شرمېدم دا لاسونه اچول او چغې او دعوې زه سمه ده سمه ده دا مبات. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساهل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا فكنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يفوتنا كل يوم قليل حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال والله لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منها القوم 18 ليلة. حوت مثل الضرب اسم لجميع سمك
او درب چې دی جبل صغیر وړو کې غر ته وایي داسې یو غټ مایو هم دا خو پخوا خلکو اورېدل ټوکې ښکارېدل اوس خو میډیا ده که نه میډیاګانو کې تاسې ګورئ دا سره کوم بلاوې په دې دریابو کې رواني نه بسته کښتۍ په خېټو کې ځایږي. فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. ګوره بیا په دا بس پاره و دغې په منځ کې تېر شول دغه یې ورته درولي وو نو امبره سر ونه رسېده دومره غټو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش نرصد ننتظر عير قريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. خبط دا بمعنى المخبوط راځي کنه الورق الساقط هغه پاڼې چې کومې راغورځېدلې وي هغې ته خبط وایي. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر ودهن عنبر مایو غټ مایي نو دغې نه مو نیمه میاشت چې دی خوراک کولو من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أعضائه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رحلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه. وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر ثم قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت ثم جاعوا قال انحر قال نهيت. وبه قال حدثنا نهيت حتى نيني لا يفني الإبل نور ما نکړی شوی ما نور سروي نه حلالوم غرض پکې دا چې اوس نور حلال کوم خو بس ختم بشي نو خان به مونږ ته څه پاتې نو انا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر علينا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمون إن كان معكم فآتاه بعضهم فأكله. باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9. وبه قال حدثني نو کته وای چل ته مخ کراله چې سمکه توافی دغه نه خوراک منه ده دا خمر مېو څه دوی خو کار کړي نه نو مخکې موږ تاسو ویلو چې ګوره مې 2 قسمه دی یو هغه سمک دی چې کوم توافي وي د اوبو د پاسه روان وي دغې خوړل مانه ځکه دغې د قتل سبب نه دی معلوم شاید مرض غورځولی او یو مولي صاحبانو هغه مې دی چې د دریاب چپې وهلی نو چې کوم مې د دریاب چپې ووي او بیرون را پرېوته نو دغه خو علت د قتل معلوم دی که نه نو د داسې مې نه خوراک کول چې دی دا جایز دی. باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9 وبه في سنة 9 من الهجرة. وبه قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع کله چې محبوب د حنین نه راواپس شه د جیرانې نه عمره وتړله و امر ابا بکر فی تلک الحجه او د مبارک په دغه حج کې چې د امیر وټاکه نو دا انما حج ابو بکر سنه 9 او جیرانه کان سنه سمان سوق بیا دا وی قال وانما حج فيها عتاب بن اسید. وبه قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وبه قال حدثني عبد الله بن رجاء
قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة باب وفد بني تميم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرتنا فأعطنا فرؤي ذلك في وجهه فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبري من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيه هم أشد أمتي على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة فقالت أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد الزرارة قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما تماريا من تجادل وتخاصما حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت. باب وفد عبد القيس. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن لي جرة وفد عبد القيس هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين انتساب عبد القيس بن أبزاتة كده ده محبوب تراغليو بهترين وفو. قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن لي جرة تنتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من ورائنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع من تبذ في الضباء والنقير والحنطم والمزفة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ضباء ونقير وحنطم ومزفت سلور ونتيرو قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنطم والمزفة. وبه قال حدثنا
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو قال أبو عبد الله وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وإنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الخادمة فقلت قومي إلى جنبه تقول أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثه من البحرين. بعض خلک د جواسان استدلال کوي دا یو بانډه و په دې بانډه کې د جمعې مونږ چې د شیخ شارحین لیکلي دا داسې بانډه نه و بلکې ښار علاقه و خلک پکې اوسېدل خلکو مجتمع و. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.